د ردالظلم والیبال سیالیو پایلوبه د ننګرهار مرکزي زندان کې دغه سیالۍ کابو یوه میاشت وړاندې پیل شوې وې چې د 10 ولایتونو 40 ټیمونو پکې ګډون کړی و. د دغه زندان مسؤلین وایي د دغه سیالیو څخه یې موخه سپورت ته د زندانیانو هڅول، د دوی ذهني ارامتیا له نشهیي او خپلمنځي جنګ جګړو رمنه کول دي. دغه ټورنمنټ چې د ردالظلم نوم ورکړی شوی و د 10 ولایتونو لوبډلو شتون شرکت کې وکړ او شاوخوا 40 ټیمونو برخه پکې لرله. هدف او غرض هغه د بندیانو لپاره ذهني ارامتیا غرض ده دوی لپاره، او بل د دې په خاطر باندې چې بندیان طبعا ورزش ته ضرورت لري په زندان کې. ورته نورې برنامې هم لرو چې هغه لاسي صنایع دلته دوی جوړوي او دغه رقم اصلاحي پروګرامونه نور ورته لرو او دیني او عصري زده کړې ترسره کیږي. دلته بندیان هم دغه ډول سیالۍ د دوی ذهني ارامتیا لپاره خورا مهمې ګڼي او پر دوام یې ټینګار کوي. دا لوبې خو ډېر ساعت تېرېږي، دلته خو موږ ډېر تشویش لرو، ډېر دغه لرو ځکه چې دا بندیان یو دغه لوبې او دا یو کله دا خلک باندې ځای نه خلک راشي، دا تشویش دغه دا ټول لخوا شي. لوبې ماشاءالله ډېرې ښایسته لوبې دي او د ستاسو نه او د رئیس نه ډېره مننه چې موږ دپاره دا دغه برابر کړی دی او د بندیانو ساعت تېروي د بندیانو غم ده. دا لوبې سره خو ډېر خوشحاله یو ځکه چې ساعت هم تېري ورسره دا لوبې او په دې دغه باندې نه پوهېږو قید میز باندې کېږاندو لوبې ډېر بندیان ورسره خوشحاله وي. غوښتنه مې همدا ده چې داسې لوبې دې باید هر وخت جوړ شي. د زندانیانو وراخوا د دغه سیالیو ګډونوال لوبغاړي هم دغه ډول سیالۍ خورا مهمې بولي او د دوام غوښتنه یې کوي. موږ د 5 لوبو په ګټلو سره الحمدلله فینل ته لار پیدا کړه. نن به انشاءالله فینل لوبه ترسره کیږي او فینل به ګټو انشاءالله. او ماشاءالله ډېرې ښې لوبې وشولې په زندان کې، ډېر څه مو زده کړل چې څنګه د یو معاشره کې سړی ژوند وکړي، څومره باید ښه وګرځي او څومره ښه لاسته ولري. او ډېر خوښ یو چې د زندانیانو لپاره یو تفریح جوړه کړې ده. سیلوین خوشحاله دي د دې نه ډېر زیات چې موږ دلته یو موږ د دوی په وړاندې باندې والیبال صحت دپاره د نشو نه خلک ساتي، په سرحدي شاید بې ځایه کارونو څخه خلک ساتي. دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار محبس کې دغه ډول د والیبال سیالۍ جوړیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د ولي مولوي صاحب تر عنوان لاندې ورته سیالۍ جوړې شوې وې.